روزانه چې موږ سحر کو په موږ باندې د دې هر جوړ په بدل کې یو صدقه ده. زموږ په بدن کې 360 جوړونه دي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یصبح علی کل سلامه من احدکم صدقه. په هر یو جوړ باندې چې ستاسو په دې بدن کې دی، د دې په بدل کې یو صدقه ده. ځکه چې الله ته بیرته روغ را پاسولې، نن روغ جوړ صحیح سلامت را پاسې دی، نو دې شکریا ادا کړه، د دې یو جوړ په بدل کې صدقه ورکړه. بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم تشریح فرمایله فکل تسبیحه صدقه. ځکه چې د مال صدقې وس به د هر چا نه کېږي چې 360 صدقې وکړي، غریب به محروم شي. نو د الله نبی اسانې لارې وښودلې و چې ته هر سبحان الله وایې دا بیله بیله صدقه جوړېږي. وکل تحمیدة صدقه، او هر الحمدلله ویل دا بیله بیله صدقه ده. وکل تهلیلة صدقه، او هر ځل چې ته لا اله الا الله وی دا یو صدقه ده. وکل تکبیرة صدقه، او الله اکبر ویل دا صدقه ده. وامر بالمعروف صدقه، او امر کول په نیکی باندې چاته د نیکی حکم کول دا صدقه ده. ونهی عن المنکر صدقه، او یو څوک د یو ګناه نه منع کول دا صدقه ده. اوس که یو سړی دې ته مزګار نشي، نو د الله نبی فرمایي ویجزئ من ذلك رکعتان يركعهما من الضحى. که یو سړی و چې زه دا ټولې 360 صدقې په یو ځل کول غواړم چې د 15 منټه کې وکړم، نو دې د ساخ په وخت کې 2 رکعاته وکړي. څوک د ساخ ټیم، څوک د چاش ټیم وایي. دا تقریبا د 9 بجو نه 10 خواوشا پورې دغه ټیم 9-10 درمیان کې تر 10:30 خواوشا پورې. ځکه حدیث کې راځي دې ته صلات الاوابین هم وایي. بعضې خلک صلات الاوابین هغه ماښام نه بعد 4 رکعاتو ته وایي. دې کې صحیح روایت نشته. کوم روایت چې دې کې راغلی ترمذي کې سندن صحیح نه دی. صحیح حدیث کې دا دی صلات الاوابین دا د ساخ منځ ته وایي. او د الله نبی فرمایي صلات الاوابین چې دی دا کم ټیم دی حین ترمض الفصال، چې د اوښانو د بچو خپې په ځمکه وسوځېږي. یعنی مطلب د سار نه د انور لږ مدم یو بیا دومره لږ راتیز شي د انور، خاص کر په دې ګرمۍ کې چې د اوښانو بچي په خپه ږدي نو خپې سوځېږي. دا دغه 9-10 بجو ټیم شي، دې ټیم کې ځمکه راګرمه شي. دې ټیم کې چې چا 2 رکعاته وکړو، 2 رکعاته مونځ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې ده لکه د انسان چې 360 صدقې په یو ځل وکړي، د خپل ټولو اندامونو صدقې ادا کړه. د هغې وجه دا ده چې په دې مونځ کې ټول اندامونه استعمال شي. مونځ کې ټول اندامونه استعمالېږي، قیام کې بیا رکوع کې بیا سجده وکړي، الله ته ورپرېوځي، ټول جوړونه پکې خوځېږي په دې عبادت کې، د الله په دې بندګۍ کې. نو ګوره 2 رکعاته دي، او الله سبحانه وتعالی په دومره خوشحالېږي چې دا تا گویا کې د خپل ټول بدن د جوړونو یو زکات روزانه ادا کړه، یو صدقه دې دې طرفه ادا کړه. او هغه مالي صدقه چې دې بیا وکړه، او دې د پاسه دې لا ذکرونه وکړه، او چا سره د خیر ښېګړه عادي لا نور اجرونه دې په د پاسه دي. دا خو دې صرف د خپل بدن د طرف نه یو صدقه ادا کړه، د الله یو شکر دې ادا کړه.